سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. کابل کې پر ناپېژاندو الوتکو ډزې شوي. پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو د ناپېژاندو الوتکو د الوتنې او ورپسې د درنو وسلو د ډزو خبر ورکړی دی. سرچینو ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د الوتکو غږونه او د افغان حکومت د هوایي دفاعي ډزو غږونه اورېدل کېږي. تر اوسه افغان حکومت د دې الوتنو او د درنو وسلو د ډزو په اړه څه نه دي ویلي. اسماعیل یون وایي ډیورنډ به هم د برلین دیوال غوندې ونړېږي. د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو پوهنځي پخواني استاد اسماعیل یون د برلین دیوال ترڅنګ په یوې ثبت شوې ویډیو کې ویلي چې یوه ورځ به د ډیورنډ کرښه هم د برلین دیوال په څیر ونړېږي. نوموړي په دې ویډیو کې هغه کسان ضعیف النفسه بللي چې ډیورنډ د یوې نړیوالې پولې په توګه په رسمیت پیژني او زیاته کړې ده چې هیله لري دا کرښه د دواړو غاړو د پښتنو ترمنځ له منځه لاړه شي. کرزی وایي پاکستان د امن هوکړو په نوم ډیورنډ ته رسمیت ورکوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډیورنډ کرښې ته څیرمه د امنیت ټینګښت او اوربند په نوم د قومي مشرانو هوکړو ته غبرګون ښودلی. وایي د پاکستان پر لپسې فشارونه د دې لپاره دي چې د سیمې پتمن خلک اړ ایستل شي ترڅو د امنیتي او نورو ستونزو د حل لپاره پاکستان ته مراجعه وکړي. نوموړي لیکلي چې په دې وروستیو کې د همدې وضعیت په پایله کې د کرښې د دواړو غاړو د ځینې قومي مشرانو ترمنځ د امن هوکړې په نوم اسناد لاسلیک شوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغو هوکړو رسمي تایید او هرکلی هم شوی دی. دا انکشافات د پاکستان لخوا د ډیورنډ فرضي کرښې ته د رسمیت ورکولو یو ډول هڅه او د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف عمل بلل کېږي. حامد کرزي په پای کې لیکلي لازمه ده چې حکومتي مسؤلین د یاد انکشافاتو په اړه ولس ته روښانه وضاحت وړاندې کړي. پاکستان تر اوسه د نورستان، چترال او کونړ باجوړ قومي مشرانو ترمنځ دغه هوکړه تایید کړې خو افغان حکومت چوپتیا غوره کړې. اڅکزی وایي د افغان کډوالو ایستل انساني او قانوني پوښتنې راپورته کوي. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیسیون او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د افغان کډوالو د ایستلو پر تګلارې سختې نیوکې کړې او هغه یې ناعادلانه بللې ده. نوموړي ویلي افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستان په زور ایستل شوي چې ډیرو یې کلونه دلته ژوند کړی، ماشومان دلته زیږېدلي، په پاکستاني پوهنتونونو کې زده کړې کړي او سوداګرۍ یې لرلې. اڅکزي زیاته کړې په پاکستان کې میلیونونه خلک دوه ګونی تابعیت لري خو افغانانو ته دا حق نه دی ورکړل شوی. هغه ویل د پاکستان په قبایلي او غرنیو سیمو کې ډیر خلک اردو ژبه نشي ویلی او کله چې د کار لپاره پنجاب ته ځي د پولیسو له لورې د افغانانو په نوم نیول کېږي. نوموړي همداراز د افغانستان د تیرو جګړو په اړه ویلي افغانستان حق لري چې له امریکا د هغې له متحدینو پخواني شوروي اتحاد او نورو لورو څخه د جګړو د زیانونو تاوان وغواړي ځکه د ده په وینا دغو قدرتونو افغانستان سخت زیانمن کړی دی. بدخشان کې بیا د کوکنارو پر سر جنجال شوی. د بدخشان د امنیي قمندانۍ ویل احسان الله کامګار وایي چې د اورګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو پر بهیر د اعتراضونو پر مهال 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نوموړي ویلي چې دغه اعتراض کوونکي د نشهیي توکو د قاچاق وړونکو او ځینو مغرضو کسانو له لورې هڅول شوي وو. د هغه په وینا د کشم فیض آباد لویه لار د لنډ وخت لپاره تړل شوې وه خو اوس بیرته د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوی او وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. چارواکي وایي چې په سیمه کې حالت اوس باثباته دی خو د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. ایران وایي مجتبی خامنه‌ای بشپړ روغ دی. د ایران د مذهبي مشر د دفتر یو چارواکي د مجتبی خامنه‌ای د روغتیايي وضعیت په اړه تازه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې مظاهر حسیني چې د ایران د رهبر د دفتر د مراسمو عمومي مدیر بلل کېږي ویلي چې د 13 فبرورۍ 25 د امریکا او اسرائیلو د برید پر مهال دی هم د رهبر په دفتر کې موجود و. هغه ویلي برید د دوی له موقعیته شاوخوا 10 متره لرې شوی و او هغه ځای چې مجتبی خامنه‌ای پکې درس ورکاوه په بریدونو کې سخت ویجاړ شوی دی. د حسیني په وینا مجتبی خامنه‌ای د خپل کور پر لور د تګ پر مهال د چاودنې د څپې له امله پر ځمکه لوېدلی و چې له امله د زنګون او ملا سپک ټپونه اخیستي وو خو اوس یې روغتیا ښه شوې او بشپړ روغ دی. هغه دا هم ویلي چې د مجتبی خامنه‌ای د تندي د سخت ټپ په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم دي او زیاته کړې ده چې یوازې د غوږ شاته یو کوچنی زخم و چې درمل
منلای شوې ده. د ټرمپ ادارې پر کویت، متحده عربي امارات او بحرین د پاتریوت توغندیو د خرڅلاو هوکړه لاسلیک کړه. نیویارک ټایمز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو له قوله ویلي چې د پاتریوت هوایي دفاعي سیستم چې 18 میلیارډ ډالر ارزښت لري موخه د سیمې هیوادونو دفاعي پیاوړتیا ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه کویت د 9.3 میلیارډ ډالرو په ارزښت، متحده عربي اماراتو د 6.25 میلیارډ او بحرین د 1.25 میلیارډ ډالرو په ارزښت له امریکا پاتریوت توغندي اخلي. د یادولو ده چې ایران سره د جګړې پر مهال د امریکا توغندیو زیرمه کمه شوې او دغه هیواد په کال کې یوازې د 600 پاتریوت توغندیو د تولید وړتیا لري. افریدی وایي جعلي حکمرانان د پاکستان د تباهۍ سبب دي. د پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی د مې 9 د پاکستان په تاریخ کې و توره ورځ بللې او ادعا کړې چې د عمران خان په نیولو کې په خپله پریکړه کوونکې او ریاستي ادارې ښکیلې وې. افریدی وایي چې د مې 9 وروسته پر پاکستان جعلي واکمنان مسلط شوي چې نه ملي ګټو ته ژمن دي او نه د ولس په غم کې دي. د هغه په وینا دغه حکمرانانو د پاکستان اقتصاد ویجاړ کړ او د ولس او ادارو ترمنځ واټن رامنځته کړ. نوموړي په خپلو څرګندونو کې د پاکستان پر ریاستي ادارو جدي پوښتنې راپورته کړې او وایي چې د دغې پیښې په پلانولو کې همدغه ادارې ښکیلې وې. سهیل افریدي نیوکه وکړه چې تر اوسه د عمران خان د نیولو پیښې اصلي ویډیوګانې یعنې فوټیج CCTV ولس ته نه دي ښودل شوي. هغه د خپل مشر عمران خان دا خبره تکرار کړه چې چا چې د CCTV فوټیج پټ کړی همدغه کس د مې 9 رامنځته کړې ده. پاکستان وايي هڅه کوو چې له انزوا څخه ووځو. د پاکستان لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په سیمه کې د انزوا څخه د وتلو لپاره د ستراتیژیک بدلون غوښتنه کړې. له چین، افغانستان او بنګلادیش سره په 3 اړخیزه ائتلاف ټینګار کړی. د پاکستان لومړي وزیر ویلي اسلام آباد اوس د چین، پاکستان او افغانستان او چین، پاکستان او بنګلادیش سره د 3 اړخیزو ائتلافونو په لټه دی. هغه په ټینګار ویلي پاکستان نور نشي کولی په انزوا کې پاتې شي. ډار د جنوبي اسیا نږدې 2 میلیارډ نفوس ته په اشارې خواشیني ښودلې چې د متقابلې همکارۍ د نشتوالي له امله له لوی اقتصادي فرصتونو ګټه نه اخلي. د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال د خپل هیواد په انزوا اعتراف کړی چې له تیرو څه باندې 6 میاشتو د افغانستان له مسیره د پاکستان هیڅ صادراتي توکي افغانستان او یا منځنۍ اسیا هیوادونو ته نه دي صادر شوي.